ننګرهار کې یو شمېر مرسته کوونکو له لوري 280 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. دغه مرسته چې د عزیزي ګروپ لخوا برابره شوې وه پکې 50 کیلو وړه، 25 کیلو وریجې، 15 کیلو غوړي او 3 کیلو لوبیا شامل وو. د مرسته کوونکو په نمایندګۍ نور هاشم زاخیلوال وایي دا هغه کورنۍ دي چې سروي شوي دي، هغه اړمنې، غریبې، مسکینې، عاجزې او فقیرې کورنۍ دي چې بیخي څه نه لري د خوړلو لپاره. دا موږ د ټیمونو خانه سروي شوي دي او لیست شوي دي او اوس ورته توزیع کېږي. فتح خان او تسل چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې وایي شتمن دي د غریبو لاسنیوي کې لا ډېرې مرستې وکړي. او دغه نن چې کومه مرسته زموږ سره وشوه یو جهان مننه ولاده بریالي لري، الله یې سرلوړي لري او باید چې دغسې زموږ شان غریبان او افغانان ټول غریبان دي چې ټولو سره دغسې مرستې په روژه کې هم وشي او په غیر روژه کې هم. مننه کوم د مرسته کوونکو نه چې موږ سره مرسته وکړه او د کور چاره هم پرې وشوه او په مالدارو خلکو مې دا غږ دی چې له غریبو سره لاسنیوی وکړي او مرسته یې ورسره وکړي. په ټوله کې شتمن باید د نورو وختونو په پرتله روژې مبارکې میاشت کې بېوزلو سره ډېرې مرستې وکړي.